ما بل ورځم تاسو ته ویلو د اختر پرواز باندې مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغه چې دینو یو ټلیفون کال کړ د مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تا او په هغه کې بیا داسې خبره مخه تر راغلې وي نو هغه ټیم ما د دې وجه نه په دې باندې خبره کړې و چې د علما چې دي د پکار دي چې د سیل د ډیره هوا نه ورکي او هغه په خپل دومره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دفاع کړی دا ایران ته تر شیعاګانو سره باقاعده چیلنجونه ورکړي دي په هغه باندې د دې د وجه اف آی آر کټ شوی دي او هغه د دې په اړه کې ډیر زیات سخت موقف دي او ډیر زیات د شیعاګانو خلاف ډیر سخت بیانونه ورکړي مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله نو اوس چې دینو زمون علماء دیوبند ګوره د دې ځای کې د علماو ته دا هو دا سی چې لکه چوټي مو بڑی بات هغه خبره ده خو زمونږ د اسلام آباد د مسجد والا چې کم دی نو هغه مولانا عبدالعزیز سے هغه چې ماته بل ورځ یو دغه راولېګو چونکه هغه باره کې مونږ په اختر کې خبره کړې و نو هغه ماته چارو لګوي دا وګوروي هغه واپس هم دغه کړل دي او وی چې دا ګستاخ دی او دا داسې دی دا هغه کلیپ ماته راولېګو نو زه وایم چې د علماء دیوبند څومره دي که یو بل سره د مسائلو کې اختلاف راځي یو بل سره په خبرو کې په هر څه کې اختلاف راځي خو د دې دا عادت چې سوشل میډیا ته یو سیز ورکی او خپل یو عالم چې دی چې دا غنه الله د دین غټ خیر خوري دا غ په زورګونو په لکونو شاګردان په ټوله دنیا کې موجودي او ته هغه راواخلې او بس خلکو ته مخې ته کې او نشانه کې خلکو ته نو دا ډېر غلط کار دی ګوره ولې دا دونه غټ خلک چې فرض کا مولانا عبدالعزیز صاحب چې په ویډیو کوله د ویډیو نه دا خنه چې ټلیفون وته کړی وي مولانا منظور مینګل صاحب ته ډایرک په ډایرک او ټلیفون وسمانه وسره خبره کړې وي چې ستا دا خبره غلطه ده او تا داسې خبره کړې ده او داسې خبره دې کړې ده او د دې په باره کې باقاعده ته معافي وغواړه او دا په ګستاخی کې راځي نو هغه چې دی نو هغه خپل دلیل ورکړو او د بچ دی نو دې په دې باندې قایله کړو چې راستا دا خبره ټیک نه ده نو د دوه په منځ کې با گفتگو چې هغه په پټه پاتې شو یو بل به قایله کړو یو بل ته بزرونم صفا شو اوس دې چې کم دینو د په سوشل میډیا باندې بیان ورکو بل ورځ چې کم دینو ګوره مولانا منظور مینګل صاحب بردي وضاحت کوي او د دې جواب به ورکوي بیا به د دې جن نور علما فارسی او غیب بیا د غیب په اړه کې خبرې کوي چې اوس د بیا دا خبره وکړه بیا به دالته نه دا خبره دا تقریبا میاشتې به دا خبره شروع وي لکه څنګه چې مونږ تاسو ته مخکې ویل مفتی منیر شاکر صاحب دغه خبره شروع وا نو دې کې زموږ خپل علماء دیوبند چې کوم دي د دانا دي په خلکو باندې دومره خپکیږي چې په خپل منځ کې اعلان دي دغه په سر یو را پاسي چې یاره دا خو د داسې ویلي او د سره په دې مناظره کومه او بل چې کوم دین هغه خیر د هغې عقاید خلکو ته مخې ته کوي خو د مناظرې دا چیلنجونو په یو بل پسې دا په سوشل میډیا باندې خبرې د یو بل نمبر د سره شته کنه موبایل نمبر د سره دی تاسو سره د یو بل مخکې نه تعلقات یو بل سره رابطې دي نو په هغې باندې ولې نه وایي چې تاسو په سوشل میډیا باندې یو بل پسې وایي نو دا په سوشل میډیا ته دا خبرې روښکل دا ډېر غلط کار دی او کدا خبرې سوشل میډیا د دک شان تاسو روباسي یقیني په دې عوامو کې ګورې د یو عالم به اس قسمه حیثیت پاتې نشي وی بچ د خو بل ورځ دا خبره کړو او بیا دا سيزونه دلیل په تور باندې دا عام خلک نه دي دا ځان سره ساتلي اوس د مولانا منظور مینګل صاحب دا خبره چې او شو نو د کې د وی چې مفتی طارق مسعود صاحب کړه دا خبره کړو نو ولې مولانا منظور مینګل صاحب معاف کاو وی چې ته داسې معافي وغواړو ته داسې معافي وغواړو دوی ته د معافي طریقې خولې چې تا ګستاخی کړې دا ته داسې معافي وغواړو ته دا چلو کو تا هغه چلو کا نو ولې وای د چې وته د معافی چلونه خوله نو اوس په خپل سم معافی ولنه غواړي اوس پر غلطه ته غلطی نه وي او دا هغه ته غلطی وي نو دا ثبوت په تور باندې بیا دا سيزونه د دې علماو خلاف دا خلک بیا پیش کوي ورخه کم چې مخالفین دي د وخت خودي هر کس بار سوچ باندې چې لګیا دي د یو بل مخالفت شروع کړي خو سبا دا سیس چې کم دي دا په خپل د دې په غاړه کې پروتي